دغه احمد اوس کاروبار دې اوس څنګه دی؟ والله کاروبار مې شکر الحمدلله اوس ډېر غټ شوی دی. ښه و هغه کوچنی دوکان نه و هغه مې سره ایسه کوي. اوس مې ډېر ښایسته غټ سټور پاله کړی دی. بس 24 ساعته فعالي د شپې د خوا څخه چې خلک ورځي هغه جلا دي کم دا مثال نه ده شپې کارګر و د ورځې کارګر و دا خلک چې دي دا جلا دي د ورځې دا جلا دي. نو بس کارونه ښه پوره برابر دي. 24 ساعته مې ورور ځای خلاص دی. زه خپل ورته ګرځم بس یو دانه کرون راته ولاړ دی یو بل فیلډر راته ولاړ دی کله یو راکاش کم کله بل په دې کې سره ګرځم. نور یاران اخته دي بس ځای 24 ساعته پاله دي. شکر الحمدلله هر څه برابر دي اوس. نو دا زموږ کارونو شکر الحمدلله سم دي. تا ما موټرانو څه وکړه شورم کار دې څه په وکړي؟ شورم خو نو ما دا لکه ستا د سټور ده داسې کوچنی وي پخوا بس 100 یو نیم سل موټره پکښې ولاړ وي 100 نو اوس خورا سره غټ کړی دی کاروبار ماشاءالله. او بل پخوا خو مې د جاپان څخه موټران راوړل او اوس ځینې به مې د دوبۍ سره راوړل اوس هغه راوړم لا نه اوس خاص افغانستان لاس راولم خاص د کاناډا او د جرمني څخه دغه ښه کار غټ موټران دا غټ موټران افغانستان لاس راولم ماشاءالله ټول داسې راپورته کاروبار دی. هغه موټران کې بیخي موټران خو ما ته داسې لکه باسکلان زه اوس د شوقه سهار وختي پر باسکل ګرځم. دا به درځمه د خیر یو دانه ښه موټر به راپیدا کړې الله دې راوله و نو چې زما دغه د ډریورۍ شوق نه وای ما ته بیا دا زما شوق دی چې پر لین موټر وچلوم. دا د موټروانۍ شوق مې نه وای. اوس به ځم قرار بس پر خپلو باغو ورته ناست وي. زموږ دا بیا د هر کال اصول 4.5 لکه 500 لکه یوازې زموږ د انځورو څه اخلو پوه شوې. او بس ما بیا دا شوق چې د موټروانۍ ده بس ما ته خوند راکړي دې ته بتۍ ورکړه دې ته اشاره ورکړه کاټ یې کوو دې ته ادب دې موجود دې ته ښکنځل وکړه نه په دا غټ په دا رنګونه خو نو جار سم په دا غټ لین باندې بیا موږ ښکنځل داسې چې ارې ورته داسې کم دغه ما ته خوند راکړي چې دا غلط کراس دا بیا زموږ سر سره خلاصېږي د موټرانو والا دا منه اشاره مې درکړه یا منه یا دا یو بل دا بده خبره ده هغه بیا داسې کوي یا دا یو وارسته داسې یا داسې خو څنګه هم کوي. ته بیا څونه فلمي انډیوال سړی نو دا هم در دې پر درته ویله د شوقه پورې هم پیسې خو شکر دی لرو بس خبره دا ده د شوق پیدا زما به دا شوق چې بس پر لین موټر وچلو. بالکل اوس دا د 9 سیریز راړي دا سات دا دی چې په اول ورځ د مازدي حالت دغه کوي اناونس کوي چې دا ما ته راورسېږي. بالکل خو ما به ته دا آیفون والا استعمالوې زه دا سمسنګ والا استعمالوم. بلان خو دا په $900 دی که په 100 دی خدای دې مې غاړې نه بندوي. دا دغه اخري سیریز دی دا دا به یو دانه بره ما ته سره هغه در سره واخه په لاس دا کېبل شی ولاغه کې نو اوس خلاص که پیسې ستا هر څه ستا ورور نو ته څه کار کوې انډیواله څه مصروفیت لرې؟ لا ګرد سرمایه‌دار خلک دي خو چې زه ورته وایم زه روزانیه والا یم دا هم بده خبره ده. ولا یاره زه دا د ویې شو د دغه ځای اوس جاپان و د دې ځای څخه باسکلان راوړم بیا افغانستان ټولو ولایتو ته استوم ټولو ولایتو ته ورکوم نمایندګي د غټ شرکت مې دی د باسکلانو د دې شان. دغه دی استاد ګله بغل ته ودرو شام شابه وغړو که نه انډیواله ولا ښه خبره ده وای ما دغه به وکړو چې جواب د فارم بیخي ژر غږ وکړې انډیوالانو خوا مه بدوي سامه د بېخارې در وو والله د دې بغل ته استاده سړک څه بیخي ډېر نسویره لري و ښه دی داسې دا زه بیا خپله نه دی پښې غوړولو ته معنا چې موټر درومه چای جواب و دې ته یو څه داسې د سړکه تاکېږم ښه دی باره سړی په پراخه پښه ګرځېدلی شي معنا د لې بلا دا دې اوس دلته درته درومه دا دی درځئ درته هسې و درځئ بېخار نه کې هغه خوا ته درځئ انډیواله داسې دغه څه به نه کینې هم سو داسې درځئ وایم څه ښه هغه خوا ته درځئ نه اره به څه راوکړ د جبو شان راوکړ چپاکې جبو شان وبس لاسونه وروتړه خوله جبو شان اول لاسونه وروتړه اول لاسونه وروتړه خلر باندې په پټو کې خله کې پټو ورک لاسونه وروتړه لاسونه شاته ورواړو شاته لاسونه شاته ځوانان پر کور بیکاره ناستي ته باسکلان کاروبار کوې ها په جبو کې وګوره ژر
وده وده دقیقه کې پورته که مکوه راکښېنه مکوه کښېنه یاره وده وده لاسونه یې ورواړه لاسونه مکوه ورواړه څه کوي مکوي انډیوالي ده مکوي یاره را مکوه څه شونډې راغله نارې مو په چې در اسمانه نارې وای دا هېڅوک یې نه دلته کړګو نشته هېڅوک نشته راځه ووتم بس لاسونه وتم خلکو دلته څوک نشته سوالونه نه بلا چپ نه چک دې په کوم پیسې څنګه استه دا ایرات دا پیسې څنګه استه روزانه والا روزانه ما سم غټ دا ګرده دغه د نقصې دي دا بس کلانو کاروبار هغه زه روزانه کوم یاره نه آیفون نه لرم ولاکه شی نه لرم دغه وسادونه کې یاره سره ده هغه د ماجنی واخستې راکه تاسو کوم مشر کوم راکه یاره و دا ځان کوم یاره صاحب خو به آلته وکړو راکه تاسو ما کوي چپ سه ملره چپ سه جه فاجه وامه وای چپ ځواني مو سره کو نازواني مو بکره یو خوراک کړم مرا څخه دغه بس ولرم په کوم جیب کې دي چیک ولا کلرم روزانه ولا سړی ما نو ولې دونه غټ خبرې کوي کی می کوله مونږ خو د چینو د جاپان څخه بایسکلان ولا مزه جوړ کړو یاره زه روزانه ولا ما ته غټ خبرې کوي ولا مام سړی راسه تم نه ځان غټ یا اکرا یو خوراک واخلم ولا کستا قدم را سره ولاړی ځه کنه چپ سه